زموږ او ستاسو زندگی او زموږ او ستاسو د زندگی امام د ټولو انبیاو درمیان کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی او زموږ زندگی کامیاب زندگی او د نجات او د فلاح زندگی الته بلل کیږي چې زموږ زندگی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر نقشه باندې تیره سي چې در کومه وخته پورې د دې امت زندگی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر نقشه باندې بیا خو به دې امت کې فلاحي په دې امت کې به کامیابی او دې امت کې آخرت کې به نجات دی لیکن خدا نخواسته که د دې امت د زندگی هغه طور و طریقه د پیغمبر علیه السلام د زندگی څخه خلاف سوله بیا خو د پیغمبر علیه السلام قول دی وجعل الذلة والصغار على من خالف امری بیا به د هغې امت ذلت په قسمت کی بیا به د هغې رسوایي په قسمت کی بیا به هغه ستړی امت بلل کیږي چې کله د هغې زندگی د خپل نبي د طرز و طریقې څه واوړي تاسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی وګورئ چې هغې په دې خپله زندگی کې د وعدې په کم شکل وفا کړې ده او د وعدې په کم شکل باندې لحاظ کړی دی او د هغې خیال ساتلی دی چې په ډېرو قومونو کې په ډېرو ادیانو کې په ډېرو ملتونو کې د هغې نظیر او د هغې مثال پیدا کول انسان ته مشکل سي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رازدار صحابي په صحابو کې حضرت حذیفه ابن یمان و چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پټې خبرې په ټوله مدینه کې د حضرت حذیفه ابن یمان سره شریکولی چې مدینه منوره کې څومره منافقین اوسېدل پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د منافقینو ټولو نمونه حضرت حذیفه ابن یمان ته ورښولي وو چې مدینه کې دا منافق دی او دا نه دی منافق د حضرت حذیفه ابن یمان څخه سوا د منافقینو لیست دا د بل چا سره نه په مدینه کې چې کله به په مدینه کې یو سړی وفات سو نو صحابو به دستي حضرت حذیفه پسې کتل چې حضرت حذیفه د دې سړي په جنازه کې شرکت کوي او کې نه کوي چې کله بس یو چا د حضرت حذیفه عمل ولیدی چې هغې به کله د دې سړي په جنازه کې شرکت وکړي نو بیا به ټولو صحابو په هغه جنازه کې شرکت ورکوی د ټولو به عقیده دا سوله چې دا مخلص مسلمان دی لیکن چې کله به په یو جنازه کې د حضرت حذیفه شرکت نه ولو بیا به د مدینې منورې د صحابو په درمیان کې چیمیګویانې شروع سوې او لږ ګمانونه به شروع سو چې خدا نخواسته دا سړی په منافقینو کې نه ځکه د دې جنازه کې حضرت حذیفه نه دی شریک چې کله حضرت حذیفه اولنی مسلمان سو ایمان یې راوړی مکه مکرمه کې دی د مکې مکرمې څخه په دې نیت باندې مدینې منورې ته راځي چې د پیغمبر علیه السلام زیارت وکړم او د پیغمبر علیه السلام باندې ایمان الله ته تازه کړم مسلمان خو مکه مکرمه کې لاسلو نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زیارت په نیت باندې د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته روان دی چې کله در یو ځایه پورې سفر وکړي نو په لاره کې اتفاقا پر ابوجهل او د ابوجهل پر لښکر باندې برابر سو ابوجهل د خپل لښکر سره دې وخت کې د غزوه بدر طرف ته روان دی او په بدر کې د مسلمانانو مقابلې ته تیار دی هلته ځان رسوي چې کله ابوجهل او د هغې پر لښکر باندې پیښ نو ابوجهل حضرت حذیفه ته وایي حذیفه چیرې ځې هغه ورته وایي مدینې منورې ته ځم ورته وایي مدینه منوره کې څه کوې ورته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زیارت او ملاقات له ورځم ابوجهل ورته وایي حذیفه موږ تا مخ ته نه لکوو ځکه زموږ د هغې سره معرکه او مقابله ده او زموږ سره دا بیره او خطره را سره ده چې کله ته هغې ته ورسېږې نو د هغې په لښکر کې به ودرېږې او زموږ په مقابل کې به راووسي حضرت حذیفه ورته وایي چې زما اراده د مقابلې نه ده زما اراده د جهاد د شرکت او د معرکې نه ده زه صرف په دې نیت باندې روان یم چې د پیغمبر علیه السلام ملاقات لزم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زیارت کوم چې کله د دو د ابوجهل خبره لږ سره زیاته سوله نو ابوجهل ورته وایي په یو شرط باندې دی لکوم هغه شرط دا دی چې دا معاهده به راسره کوي دا وعده به راسره کوي چې صرف د پیغمبر علیه السلام ملاقات به کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زیارت به کوي لیکن د هغې سره به په لښکر کې شرکت نه کوي او زموږ په مقابله کې به نه راوځي او په دې معرکه کې به زموږ په مقابل کې نه درېږي که چیرې دا وعده راسره کولی شي نو بیا دې لکوم که دا وعده یې نه کوي نو بیا زما د طرفه تا ته زموږ د طرفه تا ته اجازت نشته حضرت حذیفه رضی الله عنه دا وعده ورسره وکړه چې زما ستاسو سره وعده ده چې زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زیارت او د ملاقات څخه سوا بل عمل په اراده کې نه لرم چې کله حضرت حذیفه رضی الله عنه را روان سو د بدر میدان ته چې راورسېدی
د بدر د میدان څخه چې راتیر سو په لاره کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لښکر د مدینې څخه بدر ته را روان دی. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ملاقات. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه پوښتنه وسوه چې چیرې ځې؟ د بدر طرف ته ځم. حالانکه غزوه بدر هغه مهمه غزوه وه چې د اسلام او د کفر اولنۍ معرکه، اولنۍ مقابله وله، چې هغې ته قرآن کریم نوم د یوم الفرقان ورکړی و. یوم الفرقان معنا چې د حق او د باطل د تفرقې ورځ وله، چې حق یو طرف ته راتلی، باطل بل طرف ته راتلی. او چې دې غزوه کې کوم چا شرکت وکړي هغې ته بدري صحابي ویل کېدل. او د بدري صحابیانو دومره ډېر فضیلت و چې د هغې نمونه به صحابو به طور وظیفه او به طور ورد ویل. او د هغې په نمو کې الله تعالی دا برکت ایښی و چې د هغې د نمو په خاطر باندې الله تعالی د انسانانو دعاګانې قبلولې. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د بدرینو دپاره دا خوشخبري بیانوله چې زما صحابو کې چې کوم څوک په بدر کې شریکان دي د الله تعالی د طرفه د هغې دپاره په کامله درجه باندې مغفرت او بخښنه لیکل سوې ده. بهرحال حضرت حذیفه رضی الله عنه چې کله راورسېدی نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ملاقات د ملاقات څخه وروسته د لارې ټوله کارګزاري پیغمبر علیه السلام ته بیانوي چې د الله رسوله په لاره کې د ابوجهل سره وم او ابوجهل راوګرځولم او ابوجهل مدینې ته نه رافرېښولم. د الله رسوله بیا په دې وعده باندې مدینې ته رافرېښولم چې زه به د ده په مقابل کې په دې لښکر کې نه درېږم. ورته د الله رسوله هغه د ابوجهل وعده هغه یو طرف ته ده، هغې هغه وعده زما څخه په زور باندې اخیستې ده او زما پر دې غاړه باندې توره ولګوله او په ما باندې دا وعده وکړه. د الله رسوله ما په زړه کې د هغې سره دا وعده نه درکړې او نه زه د ده زړه کې د ده په وعده باندې وفا کوم او نه زه په زړه کې د ده د وعدې مخلص وم. ورته د الله رسوله چونکې ډېره عظیمه معرکه ده او ډېره د سعادت او د نیکبختۍ موقع ده او ډېر د لوړې درجې او د لوړې مقام پیدا کولو ځای دی، نو ما به د دې غزوې څخه نه محرومه کوي، زه په دې غزوه کې درسره ځم. ورته که ته د ابوجهل د وعدې خبره کوې نو د الله رسول هغې زما څخه په زور باندې وعده اخیستې ده، زما په دې زړه کې د هغې سره یو ذره اخلاص نه و، نه زه په دې زړه کې د هغې سره رښتون. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته حذیفه تا د ابوجهل سره وعده کړې ده او د غزوې د شرکت څخه زیات ستا دپاره د دې وعدې ایفا ضروري ده. ته به د خپلې وعدې وفا کوې او ته راغلی د زیارت په نیت باندې او ته راغلی د ملاقات په نیت باندې او په لاره کې د ابوجهل ته دا زبان او ژبه کړې ده او دا دې وعده کړې ده او دا دې زبان ورسره کړی دی چې زه به د ستا خلاف په دې لښکر کې نه درېږم، نو زه هېڅکله تا ته اجازه نه سم درکولی. به زیارت وکړه، ملاقات وسلو، زیارت وسلو، ته درځه مدینې منورې ته زموږ انتظار کوه، موږ به بدر ته ځو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر هغه ځای باندې هغه صحابي ته د غزوې د شرکت اجازت نور کوي، ورته تا د ابوجهل په وعده باندې راغلی د هغې سره دې دا زبان کړی دی. نو دا هغه د انسان د امتحان ځایونه چې پر انسان باندې راسي. اوس که زما غوندې سړی نو هغې به څومره تاویلونه پیش کړي. یاره هغه وعده خو ستاسو په زور باندې اخیستې ده، په هغه وعده کې په زړه کې ته د سره مخلص نه وې، په هغه وعده کې د اوله سره په زړه کې ستا دا اراده نه و چې زه به خامخا دا وعده پوره کوم. نو نه معلوم چې د هغه وعدې د ماتوالي دپاره به کم تاویلونه پیش کړي، د هغې وعدې د ماتوالي دپاره به کم دلایل پیش کړي او د هغې وعده به په کم شکل باندې د هغې ماتوالی ځان ته جایز کړي، نو بیا به ډېر حکمتونه او مصلحتونه مخته کښېږدي. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر هغه ځای باندې په 2 لفظه کې هغه صحابي ته خبره خلاصوي چې سړی تا ته قطعا په دې غزوه کې د شرکت اجازه نشته، تا د ابوجهل سره زبان کړی دی او تا د ابوجهل سره وعده کړې ده او د مسلمان د شان سره مناسب عمل دا نه دی چې د چا سره وعده وکړي، د چا سره زبان وکړي، بیا په هغه وعده او په زبان کې ماتوالی او مخالفت راولي. حالانکه هلته د یو سړي څومره اهمیت دی. د مسلمانانو عدد په بدر کې دا 314 کسان دی، د دې په مقابل کې ابوجهل سره عدد 1000 کسان دي. اوس د 1000 پهلوانانو سره مقابله کول په 314 کسان باندې د هر سړي څومره اهمیت دی
لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې وعدې د لحاظ کولو په خاطر باندې دا سړي ته په دې غزوه کې د شرکت اجازه نه ورکوي. حالانکه د مسلمانانو قوت دومره کم دی چې په ټوله لشکر کې 200 دانې آسان دي د مسلمانانو سره، او آس په هغه عصر کې د جنگ او د جهاد بهترینه آله ده، لیکن د ابوجهل په لشکر کې 300 آسان دي. دی خواته 2 آسان هلته 300 آسان دي. د ټولو صحابو په لشکر کې 8 دانې تورې دي، د ابوجهل په لشکر کې 900 دانې تورې دي. د چا لرګي په لاس کې دي، د نورو کسانو د چا کاڼې په لاس کې دي، د چا ډبرې په لاس کې دي، بې سر و سامانه د بدر پر طرف باندې را روان دي، او د ابوجهل دغه عظیم لشکر مقابله ده. د یو سړي نهایت اهمیت دی، د یو سړي ډیر قیمت دی، او یو سړي ته ډیر ضرورت دی. حضرت حذیفه هر څومره زارۍ کوي پیغمبر علیه السلام ته، او حضرت حذیفه هر څومره عذرونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پیښوي، لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي سړی د ابوجهل سره دې وعده کړې ده، او د مسلمان په شان کې د وعدې لحاظ کول او د وعدې په خاطر باندې د خپلې زندګۍ د وعدې مطابق تیرول او د هغې وعدې مخالفت دا د مسلمان د شان سره نه دی. ورته د ابوجهل په وعده باندې راغلی، صرف زیارت و ملاقات لا زیارت و ملاقات وکړه، مدینې منورې ته درځه، دې غزوې کې ستا دپاره د اجازت شرکت او اجازت نسته. نو حذیفه په دې غزوه کې نه شریکوي. هلته د صحابو مزاج دی، د صحابو چې کومې معرکې راتلې، کومې مقابلې راتلې، هغې صرف په دې نیت باندې راتلې چې دې مقصد او دې معرکه کې زموږ د دین بلندي راسي. هلته مقصود دا نه دی چې فتح راسي، هلته مقصود دا نه دی چې علاقه ونیول سي، هلته مقصود دا نه دی چې انسان بهادر ښکاره سي، هلته مقصود دا نه دی چې انسان خپله دلاوري ښکاره کړي. مقصود صرف دا دی چې د الله تعالی رضا پیدا سي او د دین بلندي راسي. اوس د الله رضا پیدا کول په دې وخت کې د وعدې په لحاظ کې ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د دې جهاد او د غزوې څخه مخکې د خپلې وعدې لحاظ وکړه. نو د وعدې لحاظ کول او د وعدې د لحاظ په خاطر باندې حضرت حذیفه ته په هغه غزوه کې د شرکت اجازه نه ورکول کیږي. هلته نظام داسې نه دی چې بس زما مقصود خو دا دی چې د دین تبلیغ وکړم، زما مقصود دا نه دی چې زه پر دې مځکه باندې، زما مقصود خو دا دی چې پر مځکه باندې بس اسلام نافظه کړم. نور که د ګناه په شکل کیږي، که د روا په شکل کیږي، که په جایز عمل باندې کیږي، که په ناجایز عمل باندې کیږي، زه د خپل مقصد ته ځان رسوم. هلته دا مقصد نه دی، هلته مقصد د الله تعالی رضا ده چې په کوم عمل کې پیدا کیږي. او دې موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکې د الله رضا د وعدې په لحاظ کولو کې بولي، نو ځکه حضرت حذیفه ته وایي چې د جهادي عمل د شرکت څخه مخکې د خپلې وعدې لحاظ وکړه. نن زه کله د ملګرو سره مذاکره راسي، زه کله ملګرو ته وایم چې زموږ او ستاسو ترتیبونه هغې کې ډېرې کمزورۍ دي، او زموږ او ستاسو ترتیبونه ډېر ځله د ناکامۍ سره مخامخ دي، د کامیابۍ سره نه مخامخ کېږي. د هغې وجه او بنیاد څه هغه دا ده چې زما سره دا شوق را سره دی چې زه د مځکه قبضه کړم، زما سره دا شوق را سره دی چې زه پر دې مځکه اقتدار راولم، او زما سره دا شوق را سره دی چې زه پر دې مځکه باندې د دین تبلیغ او د دین احکام نافظه کړم. نور دې ته نه ګورم چې زما د عمل روا دی ناروا دی، دې ته نه ګورم زما عمل جایز دی که ناجایز دی، او دې عمل ته نه ګورم زما عمل روا دی که ګناه ده. او که چیرې یو عمل د ګناه مخ له راسي، بیا د هغې دپاره 500 تاویلونه پیښوم، بیا د هغې دپاره 500 حکمتونه پیښوم چې یاره دا خو دومره عظیم عمل دی، د دې دپاره دا کوچنی ګناه کول دا نو صفر وه. حالانکه زموږ مقصود د دین هغه د الله تعالی رضا ده، چې پر کم ځای باندې د الله تعالی رضا د ټولو څه مخکې په کم عمل کې راځي، نو سړی به د ټولو څه مخکې د هغې لحاظ کوي، د هغې څه وروسته به بیا هغه نورو کارو ته ورتېري شي. نو ما مخکې هم درته ویله چې هلته د صحابو مقصود نه د علاقې فتحه ده، او نه پر مخ باندې تګ دی، او نه نورې معرکې ګټل دي، او نه میدان ګټل دي. د صحابو مقصود د الله تعالی رضا ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم عمل د کوم چا دپاره د الله د رضا ذریعه ګرځي، هغې د ټولو څه مخکې ورته ایږدي. ورته سړی د ابوجهل سره دې وعده کړې ده چې زه به په معرکه کې شرکت نه کوم، د ټولو څه مخکې ستا دپاره د دې وعدې لحاظ کول
او د ټولو څه مخکې ستا دپاره د دې وعدې وفا کول او د وعده باندې قایم ساتل، قایم درېدل، کلک درېدل، دا ضروري عمل دی. ورته ستا دپاره دې غزوه کې د شرکت اجازه نشته. ستا دپاره ضروري عمل دا دی د خپلې وعدې وفا وکړه. نو دا وجه د حضرت حذیفه رضی الله عنه دی او د ده پلار حضرت یمان رضی الله عنه، دا دواړه د بدر د غزوې د سعادت څخه محروم دي. د دې نمونه بدرینو صحابو کې نه دي، په دې خاطر دوی د بدر په غزوه کې شرکت نه دی کړی او د بدر په غزوه کې شریکان نه دي پاتې.